د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړم. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالره شتمني طالبانو ته ورکړل شوې ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي. موږ خپل پوځ بیرته پیاوړی او نورو تجهیزاتو سمبال کړو. موږ په ټول پوځ له سره جوړ کړي. دوی د دې پوځ میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پوځ یوه لویه برخه دښمن ته ورکړي. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایي زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول